افغانستان زموږ تاسې مشترک کور دی. ټول باید په دې پوه شو چې د افغانستان آبادول دا یوازې بو عالم او ملا او طالب ته نه پاتې کیږي. دا د اسلامي امارت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو وظیفه ده. اسلامي نظام راغلی د موږ تاسې شریک ارمان دی. دغه نظام به هم په ګډه ساتو، امنیت به هم په ګډه ساتو. دا ملک د موږ تاسې شریک دی، دا به په ګډه آبادو. په تعلیمي میدان کې به هم په ګډه په پښو درو، په تحصیلي میدان کې به هم په ګډه په پښو درو، د اقتصاد په میدان کې به هم په ګډه په پښو باندې درو. یو بل ته باید خپل تجارب انتقال کو، د یو بل سره همکاري وکړو. د عالي تحصیلاتو وزارت کوشش وکوي چې د خپل تعلیم تربیې د پانځۍ د لارې نه د معارف وزارت سره همکاري وکوي. ښه معلمین، ښه استادان هغوی ته ورفارغ کړي چې زموږ تاسې په مکاتبو کې، زموږ تاسې په ابتدایي مکاتبو کې، متوسطو کې، په نسو کې شاګردان ښه وروزل شي، په اسلامیاتو باندې پوه شي، د اسلامیاتو ترڅنګ په نورو عصري مضامینو باندې ښه پوه شي. داسې یو استاد نه چې هغه په خپله نه پوهېږي نو شاګرد ته به څه تربیه ورکړي.